افغان تجارانو یو ځل بیا پاکستان ورخطا کړ. د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوی ویډیو ته ښه راغلاست وایمه. په دې وروستیو کې افغان سوداګرو له ایران سره سوداګریزه راکړه ورکړه زیاته کړې ده، خو له پاکستان سره په مراتبو ځپلې سوداګریزې اړیکې کمې کړې دي. د پاکستان تجاران وایي چې افغان لوري له پاکستان سره سوداګریزې اړیکې ډېرې کمرنګه کړې دي او په وینا یې دا خپله د پاکستان د استخباراتي چټلې پایلې ده. په تیره کلونو کې د پاکستان مالونه د افغانستان د صادراتي توکو یوه خورا لویه فیصدي جوړوله، خو په وروستیو کلونو کې د افغانستان سره پر پوله په پرتو بندرونو باندې د پاکستان څارګر ادارې مداخلو دا حالت د افغان سوداګرو یو کرکجن حالات ته ورسوه چې اوس ورسره اړیکې بیخي کمرنګې شوي دي. پاکستان وخت نه وخت له افغانستان سره د سیاسي ستونزو د راپیدا کېدو په صورت کې د افغان تجارانو پر وړاندې خپلې پولې تړي او په ناببره توګه سوداګرو ته په میلیاردونو ډالره زیان اړوي. حالات دا چې غني تر لومړۍ دورې پورې ډېره ځپونکې ځپه درلودله، خو د ښاغلي غني لومړۍ دوره یوازینی ګټور کال چې په نسبتي توګه د افغان تجارانو دپاره و چې پاکستان له سوداګریز کړکېچ څخه یې وژغورل، داسې له نورو هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې جوړې کړې. دې حالات کې د پاکستان لخوا د افغان سوداګرو پر وړاندې مایفایي دریځ خام کړ او که اوس هر څومره پاکستان د افغان تجارانو پر وړاندې توند دریځ وکاروي تر افغان سوداګرو به ځان ته زیات زیان واړوي. دا کورونه پر مهال د پاکستان اقتصاد په مراتبو ښکته و، خو له افغانستان سره د پولې تړل کېدو کې سوداګرو نور هم وځپل. خیبر پښتونخوا کې چې د سوداګرو او صنایعو خونې مشر شاهد حسین وایي په تورخم او سپین بولدک او چمن کې د اسانتیاو نشتون له امله افغان سوداګرو ایران او نورو هیوادونو ته مخه کړې ده چې دغه کار د پاکستان په اقتصادي وضعیت کې هم منفي اغیزه کړې ده. نوموړي زیاته کړې د اسانتیاو د نشتون له کبله دوی له کراچۍ څخه تر تورخم پورې د هرې لارۍ کرایه 40,000 څخه تر 80,000 کلدارو ده، خو که چیرې د اسانتیاو رامنځته کولو لپاره کار ونه شي ممکن ده دغه کرایه د 80,000 څخه هم پورته شي. بلخوا د ځینو نورو پاکستانیانو سوداګرو غوښتنه کړې ده چې پاکستان د افغانستان سره د سوداګرۍ مسایلو د خبرو له لارې حل کړي او که چیرې حل نشي اقتصادي برخه کې به ستونزې نورې هم لا زیاتې شي. دا یادونه ور ده چې پاکستان له خورا سخت اقتصادي زوال سره مخ شوی ده. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. که چېرته تاسو هم خواږه نظرونه لرئ نو حتما یې راسره په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه، ښه وخت درته غواړمه.